ټینګ د پسینې پورې کتاب نیولی دی، بل د په لاسونو کې ګلاب نیولی دی. را به شي وطن ته یو ورځ په خوشحالۍ، ما در پسې میاشت په میاشت حساب نیولی دی. څنګه به زه پاتې دایره کې شم خوږې، څنګه به زه پاتې دایره کې شم خوږې، تا چې سرو منګلو کې حجاب نیولی دی. دغه زما پیر دی، همیشه یم مرید، دې پیر په کچکول کې ټول دریاب نیولی دی. خلک هم په چل او په فریب ما سره ځي، خلک هم په چل او په فریب ما سره ځي، ما ارمان هم ځان ورته کریاب نیولی دی. سلامونه او نیکې هیلې د خیال نړۍ د بي خپرونې مینوالو نن سره په خپرونه کې خواږه ملګري خیبر روخان صاحب، خاموش صاحب، ممتاز گوهر صاحب، مایل خان صافی صاحب او فهیم رحمان ساحل صاحب. دا خواږه ملمانه دي را سره، د دوی نه به شعرونه ریکارډ کوو تر تاسو به در رسوو. گوهر صاحب نه به غزل واورو. سلامونه مینه، په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ استئ. راځم غزل ته چې څومره ناهیله شم روان، زه بېرته نه راګرځم. څومره ناهیله شم روان، زه بېرته نه راګرځم، لاس در تږدمه په قرآن، زه بېرته نه راګرځم. محبت څه ده ډېرې ګټې وکړې نوشي جانې، محبت څه ده ډېرې ګټې وکړې نوشي جانې، ما پکې کړی د تاوان، زه بېرته نه راګرځم. بار مې قبول ده له دې ښکلي نه انکار نه کوم، بار مې قبول ده له دې ښکلي نه انکار نه کوم، ما پرې راوړی د ایمان، زه بېرته نه راګرځم. اوس که خپل ضد پرېږدې او غېږه کې مې ټینګ ونیسې، اوس که خپل ضد پرېږدې، مننه، اوس که خپل ضد پرېږدې او غېږه کې مې ټینګ ونیسې، او ما په خپله کړې حیران، زه بېرته نه راګرځم. وروستی دیدن مې په تلوار وکوه وکه مقلې، وروستی دیدن مې په تلوار وکوه وکه مقلې، ما به نور وړي تر قبرستان، زه بېرته نه راګرځم. ګوهر وی کټ مې څلور کسو په اوږه ایښی ده، ګوهر وی کټ مې څلور کسو په اوږه ایښی ده، اوس که هر څه وکړې ارمان، زه بېرته نه راګرځم. اوس که هر څه وکړې ارمان، زه بېرته نه راګرځم. د کلي لرې د چناره لرې ډېره موده وشوه له یاره لرې. خیبر روحان صاحب نه به واورو. عنوان داسې دی، زندګي د ماشومانو لوبې نه دي. زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې د کلي د ویالې غاړې ته کښېني، په یوه شیبه کې زر زر برجکي د شګو جوړ کړي، بیا د زړه ورته په تنګ شي، څو لغتې ورته ورکړي، ورنه پاڅېږي روان شي. زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې د کور د دروازې مخې ته کښېني، وړې خور سره دي نورې ماشومانې، څو نمځکې لوبوي او ورته خاندي، تا د خور ځان سره کښېنوي په څنګ کې، په جامو او په ویښتانو د لاس تیر کړي، بیا نارې کړي دا شاو شو، دا پلانکۍ به لکه ناوې ورته کښېني، خپل څادر ورته په سر کړي او دستي در واده کړي. زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې په سره غرمه کې هم له کوره وځي، د ګرمۍ او د سره لمر له حرارته جامې وباسي، په منډه په لښتي کې یا چینه کې ځان غوپه کې، سم له واره له مستۍ او له شوخۍ نه یو همزولي نه لاسونه را چاپېر کړي، غېږ په غېږ شي او یو بل ته غوپې ورکړي. زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې ماښام د کلي، زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې ماښام د کلي مخ کې پټ پټونې ته وتلی، له کوره هلکان در پسې ګرځي خو ته ورکې، خدای زده چېرته په کوم ځای کې ورنه پټې، مشر ورور در پسې ووځي له کوره او نارې در پسې وکړي، ته له ویرې ترې په منډه کور ته لاړ شي، بیا له مور سره په خوا کې قرار ناستې. زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې په جب کې بلوریو ته شرنګ ورکړي، زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې په جب کې بلوریو ته شرنګ ورکړي، یا د ښې په خله ګوتې ونیولې،
او خوسي کې په همزولو زورورې زندګي یا د ښې په خلک ګوتې وي نیولې او خوسي کې په همزولو زورورې زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې په خپل سر به لګیا وي چرته لاره یا کوڅه کې ساپیري دې جوړه کړې وي خیبره او زندګي د ماشومانو لوبې نه دي چې ستړیا به بې ګټې بې فایدې مګر خوند به پکې ډېر وي زندګي د ماشومانو لوبې نه دي زندګي به دې لاسونه کړي تڼاکې زندګي به دې پخې پورې پورې کړي زندګي د ماشومانو لوبې نه دي یوه نښه د جانان د لاس رومال دی یوه نښه د جانان د لاس رومال دی مودې وشوې چې ساتلی مې سنبال دی الماس پیژنې چا وکړه ترې پوښتنه دی ویل هو هغه زمونږ کلیوال دی مایل خان صافی صاحب نه به غزل واورو غزل چې په ناروا او په روا باندې په ناروا او په روا باندې په ناروا او په روا باندې یو چا رامات کړم په ملا باندې زما د هیلو قاتل ته اشنا زما د هیلو قاتل ته اشنا زه داوا نه لرم بل چا باندې او لاله عطا باندې د حس نه کیږي لاله عطا باندې د حس نه کیږي هر بلا د راشي ما باندې او انجام د دواړو خطرناک ښکاري انجام د دواړو خطرناک ښکاري ګناه مو کړې ده ګناه باندې او مایله منکر ښکاره مرازه مایله منکر ښکاره مرازه ولې مې وژنې په دادا باندې ډېره مننه کوم عقل او شعور لیونې کړیو موږ خپل غرور لیونې کړیو دغه د انګورو لخته وریبئ دوی د ظالم لور لیونې کړیو سایل صاحب نه غزل سایل صاحب محترم زما هم سلامونه او نیکې هیلې د خیال ادبي نړۍ ټولو مینوار ته غزل داسې ده ما ځان غریب ګڼلی هر سړی مې خان کړی ما ځان غریب ګڼلی هر سړی مې خان کړی دی ما ګټه نه ده کړې ما پکې تاوان کړی دی هغه نو بیا د زمانې یو فلسفي شاعر وي هغه نو بیا د زمانې یو فلسفي شاعر وي ما چې د کوم یو ماشوم غږ کې اذان کړی دی ما په قیام ما په رکو ما په سجده کړې ده ما په قیام ما په رکو ما په سجده کړې ده هر وخت مې ذکر د رحیم او د رحمان کړی دی ما د هغه جماعت ملا زړه پورې کلک نیولی ما د هغه جماعت ملا زړه پورې کلک نیولی په کوم جماعت کې چې د عشق چا اذان کړی دی رهباره ستا یوه خولګۍ را باندې پور پاتې شوه رهباره ستا یوه خولګۍ را باندې پور پاتې شوه رهباره تا را باندې زیری د جانان کړی دی په پالنګ سرې د ګلاب پاڼې زه او ته ساحله په پالنګ سرې د ګلاب پاڼې زه او ته ساحله ما هم د داسې خوندورې شپې ارمان کړی دی نه مزدوري شته نه پیسې جب کې پایم ساحله نه مزدوري شته نه پیسې جب کې پایم ساحله یوې جنۍ رانه درخواست د سورپیزوان کړی دی یوې جنۍ رانه درخواست د سورپیزوان کړی دی مننه ورکې شیبې له زما زم مې کدی له زما ورکې شیبې له زما زم مې کدی له زما دلته مې زړه تنګ شوی نور مې ادی له زما ارمان ترې غاړه اخلم ارمان ترې غاړه اخلم بیا به توربې له زما سلام او مینه د خیال نړۍ ټولو مینوالو ته او شاعرانو ملګرو ته دلته د غزل نه مخکې توبه ته راسره دي په کومه خوا لاړ شمه هره خوا خالي ښکارېږي زما د ژوند په محله کې تنهایي ښکارېږي سترګې مې پټې دي او هیڅ ورته ورګورم منو سترګې مې پټې دي او هیڅ ورته ورګورم منو د فلم منځ دی د میینو جدایي ښکارېږي بېکسه ژوند ده تسلي به راته څوک راکوي بېکسه ژوند ده تسلي به راته څوک راکوي خالي میدانه په څېره مې مایوسي ښکارېږي خدایه ما ړوند کړې زه مې دا بېوسي نشم لیدی خدایه ما ړوند کړې زه مې دا بېوسي نشم لیدی چې مې د خوارې مور په تن پردي کالي ښکارېږي دلته یو غزل دی سره ورته څومره په ځیر غلي په پام کښېنو د دې خوږ سړي کیسو ته ارام کښېنو
اوس مسؤل په د ژوند په مشکلاتو ورکو بیا به د جمعې په ماښام کینو اوس مسؤل په د ژوند په مشکلاتو ورکو بیا به د جمعې په ماښام کینو غریبۍ مخ د تک تور لکه سکاره شه ارمانونو ته مړې سترګې ناکام کینو یار چې سترګې له موږ واړولې بل ته مینې مات شو د رقیب په مقام کینو تنهایي د شپې په دا رنګه سبا کړو ستوري وګورو سپوږمۍ ته په بام کینو د راتلو وعده د یار په دروغو وکړي د راتلو وعده د یار په دروغو وکړي انتظار ورته موږ به مدام کینو څه به واورو څه به ووایو تلاشه زه چې لاړ شو په جرګه کې د قام کینو ډېره مننه کتابونو کې ژوندون دی ګرځوای کتابونو کې ژوندون دی ګرځوای څه خالي خالي لاسونه مو زاړه کړه د خیال نړۍ د ادبي خپرونې مینوالو دا زموږ کوچنی شانته مرکه تر بل خپرونه پورې په پاک رب مسپارم د خدای په امان